دا نور څه نشته، دا ټوله ګناه زمونږ خپله ده. ښه هغه د ووټ نه مخکې چې راته صرف خانجي ووایي او د مړ پلار تپوس هم وکړي وایي څنګه دی اوس یې طبیعت ښه دی که نه، دا هغه حل دی. خدای دی چې د چا په اختیار کې هم دادي که د هرې پارټۍ وي، الله هم خپل کور داسې کله که د خلکو ته وګورئ په تروړو وړو پسې مړه، تاسو به هم وایئ چې موږ مسلمانان یو. ملګرو زموږ ملک چې کم دی هغه څه ناڅه وخت کې د څه قات سره هغه مخامخ کیږي. که ستاسو وړاندې وي په دې وخت کې چې کم د وړو قات روان دی، ډیر زیات بدترین او کم غریب خلک چې دي هغه تباه او برباد شول. خلک چې کم دی هغه را پاسي په یو بل پسې صرف خبرې کوي چې آیا دا پاکستان مسلم لیگ نون ګران کړه، هغه را پاسي وایي چې دا پی ټی آی ګران کړه، پی ټی آی والا وایي دا جمعیت والا ګران کړه او دی پلانکي ګران کړه او دا ګران کړه. صرف او صرف هغه خبرې چلیږي، باقي چې کم دی څوک داسې رپا نسي ده چې د غریب دپاره هغې اواز چوت کړی او د غریب سره مرسته وکړي، داسې هیڅ څوک نشته. خو صرف او صرف چې کم دی هغه په یو بل پسې خبرې کوي، ډیره زیاته د شرم افسوس خبره ده. یعنی که تاسو ګورئ جمعیت والا چې کم دی هغه پېښور کې احتجاجونه کوي، پی ټی آی والا په نور ځایونو کې احتجاجونه کوي، مسلم لیگ والا په پنجاب کې احتجاجونه کوي او تباه چې پکې کم دی هغه صرف او صرف غریب پکې تباه دی، زور هغه له راځي. وړه چې کم دی ګران شو، که تاسو ګورئ اختیار ولي صاحب چې کومې چاپې ولګولې په هغې کې چې کم غنم برآمد شو، د دې نه علاوه نور کم ګودامونه چې دي هغه د غنمو ډک پراته دي، وړه چې کم دی هغه غریب سړي ته نه میلاویږي. اخر ولي یعنی کم سمګل که څوک پکې وایي افغانستان ته سمګل کړي او دا دي یعنی کم ډاکې او کم غونډګیري چې روانه ده، نو ډېر زیات د افسوس خبره ده. غریب سړی چې کم دی هغه ورځ په ورځ باندې لاندې روان دی، امیر سړی چې دی هغه ورځ په ورځ باندې مالداره کېږي. نو آیا اخر چې کم دی د غریب هغه به څه کوي، څه به خوري؟ یعنی که تاسو سوچ وکئ په 3000 روپۍ غریب هغه 500 روپۍ هغه دیاړي یا به غوړي یا به وړالي، هغه د کور نور ضرورتیان بیماریانې به پوره کوي که نه، هغه به صرف چې کم دی د وړو لپاره به هغه پیسې ګټي. ډېر زیات چې کم دی نازک صورتحال دی دې وخت کې. دغه ویډیو او دغه معلوماتو تاسو سره شریک کړو، امید لرم ویډیو به هم خوښه شوي. که ویډیو هم خوښه شوي ویډیو لایک کړئ او که زموږ په چینل نوي یې چینل سبسکرایب کړئ د داسې نورو ویډیوګانو دپاره. انشاءالله په بل ویډیو کې به ملاویږو. د نن دپاره دا کافي وه. د لوی الله په امان.